السلام علیکم قدرمنو کوزکو ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا کرونا بیماری په ټوله دنیا کې او سپیشلی زموږ په پاکستان کې هم د یو وبا شکل اختیار کړی دی لکه څنګه چې حکومت هم وایي چې موږ په 28 مارچ باندې زموږ چې کوم ډاکټران دي نرسز دي کوم چې کوم میډیکل عمله ده دي دا موږ حراجي تحسین پیش کوو همدغه هغه سپاهیان دي چې د دې بیمارۍ خلاف هغو خپل ځان په خطره کې اچولی دی او لګیا دي شپه ورځ ډیوټي ساتي خو زما ولس په دې خبره نه پوهېږي چې دا لږ شان تکلیف دی یو هفته دوه دا په کور کې دننه تېرول پکار دي حالانکې د دې اعلانونو د دې میسجونو باوجود خلک بیا هم بهر راوځي خو ښکاري داسې چې دا به ډېر زر زموږ په ملک کې ډېره په تیزۍ خپره شي او ډېر زیات نقصانات به کوي الله دې وکړي چې همداسې ونه شي نو د دغه ډاکټرانو ته زه سلوټ پیش کوم چې کم ډاکټران نرسز لګیا دي په هسپتالونو کې کار کوي په دې د خطرې په ټیم کې چې هغوی خپل ځان په یو رسک کې واچوي او د دې خلکو خدمت کوي نو زه دې ته سلام پیش کوم او د دې په باره کې ما یوه ټپهیزه لیکلې ده دا یوه ټپهیزه د هغې ته هم پیش کوم او خپل یو کلام درته وایم ځکه چې یو رومنټیک کلام درته وایم خلک ډېر په ټینشن کې دي چې تاسو ته لږ خوند واخلئ وایي یو ټپهیزه ده سپیشلي زما ټولو ډاکټران وروڼه چې کوم ملګري دي ټول ډاکټران وروڼه چې دي په ټوله دنیا کې هغو ټولو ته د زړه د کومې ډالۍ ده وایي راشه دې خوار ولس ته وایه راشه دې خوار ولس ته وایه او زما د زړه درمان ته وایه زړګی مې چوي جهان ته وایه وایي زما ډاکټر جانان ته وایه په ګولو نه ستا په خندا جوړ شوی یم څومره چې ډاکټران وروڼه دي هغو ته زه ریکویسټ کوم چې څومره مریضان هم تاسو له راځي نو اصل کې خلک ډېر زیات سایکولوجیکلي ډېر زیات په هغه باندې اثر شوی دی ډېر زیات ګډوډ دي نو کاینډلي تاسو هغې له لږه تسلي هم ورکوئ ځکه چې دا تسلي داسې یو شی دی چې د ګولو او د دوایي نه دا ډېر زیات اثر کوي نو وایي دغه یو میسج پکې ځکه نو کوم چې راشه دې خوار ولس ته وایه راشه دې خوار ولس ته وایه او زما د زړه درمان ته وایه زړګی مې چوي جهان ته وایه وایي زما ډاکټر جانان ته وایه په ګولو نه ستا په خندا جوړ شوی یم یوه بله ټپهیزه ده وایي داسې په ناز پادا ګرځې داسې په ناز پادا ګرځي او بیا د هر چا په زړونو ګرځي بیا به په شاړو دښتو ګرځي وایي داسې چې سپین سپېڅلی ګرځي سحر ماښام دې په دعا کې یادومه او مخکې یوه بله ټپهیزه ده وایي راته د لرې په خندا شوه راته د لرې په خندا شو خدای خبر بیا په څه رضا شوه اوس مې د زړه دغه سودا شوه چې جانان خپل کم که ترې واخلمه لاسونه او یوه بله ټپهیزه ده وایي نور زه د هېڅ چا نه منمه نور زه د هېڅ چا نه منمه او جانانه ستا هر څه منمه قسم په خدای که څوک لرمه وایي قسم په خدای که څوک لرمه وایي زړګی مې تا وسوچیلمه د مخ په شره مې جینکو کړلو غړنه او یوه بله ټپهیزه ده وایي لږ مې د ځانه سره بوزه لږ مې د ځانه سره بوزه او ما د ګودر غاړې له بوزه پردی وطن دی لږ په روزه وایي چې ښکته ځې ما ورڅه بوزه ته به چې لمس کې زه به اور دله راوړمه او یوه بله ټپهیزه ده وایي زما یو ستا په سر قسم دی زما یو ستا په سر قسم دی او ښه مې د مینې جانان سم دی زما په زړه هسې ماتم دی وایي خوشحالي نشته مدام غم دی مدامه غمه په خندا دې تېرومه او یو بله ټپهیزه ده وایي ښه د جرګو او کار سړی ومه ښه د جرګو او کار سړی ومه او د پښتنو د لار سړی ومه په قوم اوچت د سر سړی ومه وایي د زمرو د ښکار سړی ومه په تا مین شوم ګیدړان مې ځغلوینه او یو بله ټپهیزه ده وایي زما په تا به زړه قرار شي زما په تا به زړه قرار شي او که ته هر څو د بل په لار شي راته که نور هم سور انګار شي وایي که د پنځایلو پلار شي زما به مینه پخوانۍ در سره وینه او یو کلام دی وایي که د منګي په سر تا ما سره ګفتار کړی دی که د منګي په سر تا ما سره ګفتار کړی دی او ته څه خبرې چې ما څومره انتظار کړی دی او ستا د راتلو لارو ته تل سترګې په لار ناست یم ستا د راتلو په تمه تل سترګې په لار ناست یم او ما تل د دروغو په خبرو اعتبار کړی دی او ستا د شیرینې خولې خبرې مې زړګی ټکور کړي ستا د شیرینې خولې خبرې مې زړګی ټکور کړي او غوږ ورته نیسم که تا تل باس داغیار کړی دی او مخکې شعر دی وایي ستا د چینار په شان ځواني او دا زما بېوسي ستا د چینار په شان ځواني او دا زما بېوسي ستا ارمانونو له مې وس تکل د بار کړی دی
او مخکې شعر دی وایي ای د خپل حسن د غرور په بام ختلي یاره ای د خپل حسن د غرور په بام ختلي یاره او ما سره تګ دی په هر لاره د انکار کړی دی او مقصد وایي خیر دی که ته پسې خندا په ډک محفل کې وکړې خیر دی که ته پسې خندا په ډک محفل کې وکړې او شباب په هر محفل کې ستا صفت په جار کړی دی او یو بل کلام دی وایي رنګ د غریبۍ ملګرو مړ کړمه رنګ د غریبۍ ملګرو مړ کړمه او غم د دنیاګۍ ملګرو مړ کړمه او تپوس مې د شلیدلې ګریوان مه کوئ تپوس مې د شلیدلې ګریوان مه کوئ او ژوند د لالاندۍ ملګرو مړ کړمه او خیجي به اوس بام ته انتظار کوم خیجي به اوس بام ته انتظار کوم او دغې خړې بلۍ ملګرو مړ کړمه او ما سره په نه خبره زد کوي ما سره په نه خبره زد کوي او دیر خوري د ابۍ ملګرو مړ کړمه او مخکې شعر دی وایي هسې بام ته خیجي ما ته نه ګوري هسې بام ته خیجي ما ته نه ګوري او شاد د لیونۍ ملګرو مړ کړمه او ما شباب چې وینې سترګې ښکته کړي ما شباب چې وینې سترګې ښکته کړي او دغې ګلالۍ ملګرو مړ کړمه ډېره مننه کتونکو څومره چې زما ملګري زما شعر و شاعري ګوري د هغو نه زه یو ریکویسټ کوم یو خواست کوم چې څومره هم زما ملګري تاسو زما شعر و شاعري ګوري نو هغو ته یو خواست دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ ځکه چې دا کلامونه زه غواړم چې ټولې دنیا ته ورسوم او خلک یې خوندونه والي پکار دی چې دا تاسو سبسکرایب کړئ او د خپل فیسبوک پیجونه یې هم شیر کړئ چې خلک یې خوندونه والي ځکه چې حالات ډېر خراب دي ټینشن دی خلکو کې کاروبارونه ولاړ دي په ځای باندې خلکو کې یو یره خوره شوې ده د کرونا وایرس د وجې نو پکار ده ځکه چې موږ په کورونو کې ناست یو پکار چې ډېر ټایم موږ د خپل قوم او د خپلو بچو د خپل خاندان دپاره موږ ډېر ټایم په کور کې تېر کړو نو دا به د دې قوم سره یو ښېګړه کول وي نو پکار ده چې کوم موږ د احتیاطي تدابیر حکومت د ډاکټران موږ ته وایي موږ په هغې باندې پوره عمل وکړو او د دې قوم او د خپل خاندان د خپل قوم او د خپل ملک سره ښېګړه وکړو ډېره مننه